او 3 کسان دي په مخ د ځمکه باندې چې د دې 3 کسانو د محبت او د مینې مثال دا نشته دی. د دې 3 کسانو مینه محبت داسې مینه محبت دی په دوی کې او داسې مینه محبت کوي دوی چې د دې په شانتې مینه محبت په دنیا کې دا بل څوک نشي کولی. د دې په شان مینه محبت په دنیا کې دا بل سړی نشي کولی. د دې د مینې محبت مثال لا په دنیا کې نشته دی. یو په هغې کې مور ده او یو پلار دی چې مور او پلار دا د خپل بچي سره څنګه مینه کوي، مور او پلار د خپل بچي سره څنګه محبت کوي، نو د دې مثال لا په دنیا کې نشته دی. تاسو به لیدلی وي که یو انسان مور سره څومره زیاتې وکړي، مور سره څومره ظلم وکړي، خو چې کله د بچي په سر باندې دړ شي، د دې بچي باندې تبه راشي، نو لومبی مور رامنډه کړي د بچي په کوټه کې ناستی او په سر وله لاس ږدي چې وایي خدایه زما د دې بچي خو داسې ډېره تبه ده. دغه شانتې پلار هم دی. نو د پلار او د مور د محبت مثال لا په دنیا کې نشته دی. او 3 نمبر هغه خور ده چې د خور د خپل ورور سره څنګه مینه محبت دی، نو داسې مینه محبت په دنیا کې بل سړی نشي کولی. او د خور د مینې د محبت مثال لا په دنیا کې نشته دی. تاسو به کتلی وي چې خور دا په ورور باندې څومره دردیږي. خلک زموږ پښتانه وایي د خور زړه په ورور باندې او د ورور زړه په شین کاڼي باندې. نو خور چې کوم دی دا هم د ورور سره ډېره مینه محبت ساتي. نو موږ او تاسو چې کوم دی دوی سره ښایسته سلوک کوو، دوی سره ښایسته اخلاق استعمالوو، د دوی پوښتنه کوو، دوی له چې کوم دی هغه ورزونه دوی تپوس کوو. کله چې خور واده شي او دا په پردي کور کې ناسته وي او دا ورورې ورځي دغه خور له یو جوړه جامې وړي یا دغه خور له چې کوم دی لږې پیسې ورکوي، نو دا خور یې څومره خوشحاله وي. هغه جوړه جامې راواخلي، هغه دغه خپل سخر ته هم ښایي، هغه خپل خاوند ته هم ښایي، هغه خپلې خواښې ته هم ښایي چې وګورئ ماله مې لالا ورور جامې راوړي دي، وګوره ماله مې ورور پیسې راکړي دي، وګوره ماله مې ورور دا پلانکی شی راوړی دی. دومره چې کوم دی هغه خوشحاله او په لپو لپو دعاګانې هغه په پردي کور کې ناست یو دعاګانې تا ته کوي. نو موږ او تاسو به چې کوم دی د دې تپوس کوو. اگر چې بعد انسانان هغه مصروفه وي په کارونو کې، لکه موږ نن بعضې خویندې چې کوم دی کله کله ګیله کوي، ما ته خپله وایي مړه وي ته لامولی او تا علم کړی دی او ته مونږ کره نه راځې او تپوس هم نه کړي. نو بس زمونږ مصروفیات دغه وي چې ټوله هفته دلته وي، مدرسه کې وي، انسان اوزګاره ني. خو لیکن د دې باوجود د خویندو تپوس کول دا حق دی چې د خویندو به چې کوم دی هغه پوښتنه کړي، د خویندو به هغه تپوس کړي